سلامونه، زه شازیه حیا یم. د نړۍ له لر او بر له چاپریال یې نیولې تر ښادو مسلو یو څو لنډ خبرونه. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي د سپوږمۍ مدار ته د تلونکو ستورمزلو د نومونو اعلانولو ته چمتووالی نیسي. ناسا به دا نومونه په روانه اونۍ کې اعلان کړي. دا له 50 کلونو په ډیر وخت کې د سپوږمۍ مدار ته تلونکی لومړی ماموریت دی چې نوم یې آرتمیس 2 دی. ناسا ستورمزلو ته نوې جامې ډیزاین کړي چې دوی پکې په اسانۍ خوځېدلی شي. په امریکا کې یو نوې څېړنه ښیي چې اقلیمي بدلون او د هوا ګرمښت د ځینو ونو پر ودې اغیزه کوي. د دغه څېړنې له مخې د یوې پیړۍ د هوا ګرمښت په منځنۍ کچه د ونو کلنۍ وده 1 میاشت ډیره کړې. دا څېړنه خلکو ته دا په ډاګه کوي چې اقلیمي بدلون به په راتلونکي کې څه ډول اغیزې پر طبیعت او چاپیریال پرې باسي. یوه نادولتي مرستندویه ټولنه فرند آف د سی د سمندر ملګری وایي د اټکل له مخې هر کال په سمندرونو کې د کښتیو د تګ راتګ له کبله 10,000 نهنګان وژل کیږي. یو ټپي نهنګ د اسپانیا ویلنسیا سمندرغاړو کې لیدل شوی. ګمان کیږي چې دی به هم کښتۍ سره د ټکر له کبله ټپي شوی وي. نننۍ خپرونه هم دومره وه. د اوس لپاره ښه وخت الله مو وساته.